دا یو روز سوال کړی دی چې زموږ یو بیمار دی او هغه تیلی یا هغه مشین ورته لګېدلی دی د تشو میچازو دپاره او پیپونه یې پکې وردننه کړي دي او د هغه نه دا میچاز یې رواني د هغې نه وخت معلومي نه هغه کنټرولولی شي ځکه چې هغه په خپل ځي باندې خو نه ځي د دپاره پیپ کوز کړی دی او بیا دته یو تیلی یو کڅوړی هغه ځوړند دی او په هغې کې میچاز یې بهږي دا سړی به د منځه دپاره په څه طریقه اودس کوي جواب د دې مسلې او مخکې د جواب نه ته بیا هم دا ووایو چې علم یوازې دا نه دی چې یو سړی ناظره قرآن وایي او یا یو دوه درې کتابه د پښتو او یا د اردو یې کتلي او وایي زه څه یم زه عالم یم علم دریاب دی او هغه دریاب دی چې غاړه یې نشتي هغه دریاب دی چې غاړه نشتي ډېرې مسلې د غټو غټو علماو ته راشي پکې حیران شي بیا پسې ګرځي د هغې د جواب دپاره نو یو خو دا خبره یاده کړي چې په مسلمان باندې په هر حال کې مونځ فرض دی که دی بیمار دی او که دی روغ دی او که چېرته دا مونځ معاف کېدی نو کوم ځای کې به معاف وي د جهاد په میدان به معاف خو د جهاد په میدان باندې مونځ معاف نه دی او چې په سورلۍ سورې او ګنجایش ته د ودرېدو نه میلاویږي د جهاد په میدان یا پیاده روانې نو بیا الله وایي مونځ به کې که ته په سورلۍ سورې او که ته پیاده روانې خو اوس تاسو ماته ووایئ که څه ځای پکې د ګنجایش وي تاسو یې راته بیان کړئ نشته بیمار او که روغ دی نو بیمار دی په ولاړه کې مونځ کولی شي په ولاړه یې کوه په ولاړه یې نشي کولی په ناسته یې کوه په ناسته یې نشي کولی په ملاسته یې کوه خو ګنجایش د پرېښودو نشته او په دې کې واضح حدیث د صحیح بخاري دی عمران بن حسین رضی الله عنهما وی کانت بی بواسیر په ما باندې د بواسیرو بیماري لګېدلې وه نو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو ما ته وایي چې په ولاړه مونځ کوه اصل دا دی چې مونځ به په ولاړه کې فإن لم تستطع فقائدا که په ولاړه نشي کولی په ناسته یې کوه که په ناسته یې نشي کولی فعلی جنب نو په یو اړخ پرېوځه او مونځ کوه خو د پرېښودو ګنجایش ورته پکې بیان کړو نه هغه ړوند سړی راغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته حدیث ورته اوس ته معلوم وي مشهور حدیث وي یا رسول الله زه ړوند یم ګوره ړوند یم او څوک نشته چې ما جومات ته راولي او زه چې دې جومات ته راځم نو لارې داسې دي چې کندې پکې راځي او کیدای شي زناور مخې له راشي نو زه کور کې مونځ کولی شم دا چې دا جوماتونو ته نه راځي دا دې واوري دا روغ رمټ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې کولی شي هغه روان شو بیا ورته اواز وکړي دی خوا راشي وی اذان اوري هغه یو اذان اورم وی بیا به جومات ته راځي ړوند دی څوک نشته چې راولي په لاره کې کندې مندې دي د زناورو یره ده خو چې اذان اوري نو منزله به وي راځي دته څه ګنجایش میلاو نه شو معنی ده که اذان یې نه اورېده نو دی خو بیا ډېر لرې دی نو بیا ګنجایش پیدا کېدی شو خو چې اذان اوري بیا به راځي او چې د جومات په خوا کې کمرې او دیرې او کوري او دیم نه راځي منزله لا ده سره څه وزر دا روغ رمټ او سهار دی د کار دا ټیم چې شي که نه په دې روډ باندې داسې حل جوړ داسې زه چې له مانځه نه وځم سهار مانځه نه به دلته نو لکه په دې روډ چې اوړې نو انتظار به کوې چې دا ګاډي لږ کم شي او زه پرې واوړم یو بد حل جوړي دا ټولو دغو دې کار لره پاسېدلي دي یو هم عذر بیان نه کړو یو هم دا ونه وي چې اوس به بیا ځو 10 ګنټې به کار کوو 12 ګنټې به کار کوو 8 ګنټې نه هلته دته په هغې کې دنیوي فایده ښکاري هر چې آخرت دی او د دین کار دی د سره د هغه اجر او د هغې څه دغه نشتي څه قدر یې ورسره نشتي ځکه دی داسې بې پروا دی او دا رور بیمار دی او دته تیلی یا کڅوړه د میچازو دپاره لګېدلې ده مونځ خو دی نشي پرېښودی نو څه به کوي دی د اودس سره نو د ده داسې مسله ده د ده بلکل داسې مسله ده لکه د کم سړي نه چې د میچازو قطرې بې اختیاره رواني
یا هغه زنانه چې په هغې باندې وینه په مخه روانې د حیض وینه نه د رګ وینه استحاضه چې ورته په مخه پرې وینه روانې د دې ټولو طریقه دا ده د ټولو چې چا باندې دا مرض دی یو سړی دی هغه ته د ګیس مسله ده بعضو ته د ګیس مسله بې اختیاره د هغه نه او په مخه ګیس رواني چا نه د میچازو قطرې رواني یا زنانه ده هغې ته د استحاضې مسله ده وینه پې په مخه راځي د دې ټولو د مسلې جواب هغه دا دی چې دوی به د هر منځه دپاره چې وخې داخل شي اودس به کوي هر منځه دپاره به څه کوي اودس به کوي او که د منځه په دې دوران کې د ده نه څه لاړو نو هېڅ حرج پې نشتي ځکه چې همدقه د ده وس دی د دې نه اخوا د ده طاقت نشتي او الله قرآن کې وایي فاتقوا الله ما استطعتم د الله دومره بندګي وکړي دومره تېرېږي څومره چې ستا وس رسوي د دقه وس دی او دا تیلی چې چاته لګېدلي د میچازو دپاره نو د هغه د میچازې د ته چې میچاز د هغه په کنټرول کې نه دا چې کله جمع شوې نو دا په خپله به دغه پیپ کې لاړې شي او دغه تیلی ته ولېږي دا د په اختیار کې خو نه دي څنګه چې یو سړی بیمار دی د هغه نه د میچازو ساس کېږي د هغه په اختیار کې نه دي یا یو زنانه نه وینه ځي د هغې په اختیار کې نه دي دا ټول به هر منزله څه کوي اودس به کوي د اودس نه بعد که چېرته د مانځه په دوران کې د دوی نه څه ځي نو په دې به نه رانیوی کېږي ځکه چې دې نه اخوا د ده وس نشته او په دې دلیل دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې هغه زنانه ته ویلي یو زنانه پسې راغلی یا رسول الله په ما باندې وینئ په مخه د استحاضې د وینئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته توضئي لوقت کل صلاه د هر منځه دپاره چې وخې داخل شي اودس کوه او که د منځه په دوران کې بیا دې زنانه باندې وینه راشي بیا به اودس کوي که ته ورته بیا اودس وکړه نو څو پورې به بیا اودسونه کوي څو پورې به بیا اودسونه کوي نو دا د دوی دپاره ګنجایش دی او چې اودس یې وکړو په هغې بیا مونځ هم کولی شي که تلاوت کې هغه به هم کولی شي طواف کې هغه به هم کولی شي والله أعلم